زمونږ د ډیرو مولیانو او علماو او د دعاتو دعوت ولې اثر نه دی کړی؟ یعنې الحمدلله د پښتنو ذهن ګورئ دیني دی د پوخانه، خو ولې د دې ډیرو مولیانو او علماو، مولیانو او علماو کې فرق، مولیانو یا علماو یا بیانونه چې کوي دې ولې ډېر کار په موږ کې نه دی کړی؟ هغې وجه دا ده چې موږ ته اکثرو مولیانو زموږ د بیماریان نه دي بیان کړي. موږ په دې خفه کېږو، په دې زموږ طبیعت خرابېږي. که زه چاته وایم چې یاره پښتنو کې دا مسله تندی ترې کړو، پښتانه یې یاد کړو، خو که زه دا وایم چې پښتانه ایک نمبر قوم دی، د دوی په شان مسلمانان د سره شتي نه، اته دروازې د جنت دي، اووه پکې د پښتنو دي، پښتانه ټول بخلی شوي دي، پښتانه کته پښتانه بر ټول به خوشحالي، دا زه دروغ وایم که رښتیا وایم؟ دروغ دي. زه به دروغ تاسو خوشحاله کوم، زه به خیرخوا ستاسو هله یم چې زه تاته وایم چې وروره تا کې دا بیماري شتي، دا د ځان نه لرې کړه. څه وشي سړی ویني بیمار دی، د جسم یو اندام د هغه خراب شوی دی او دا ورو ورو ښه خرابېږي. ستا د ده سره مینه دا ده چې ته پرې غلی پاتې شي که نه، ته ورته ووایې چې ګوره دا اندام دې خرابېږي او احتیاط وکړه. مینه کومه ده؟ ته ورته ووایې. د عالم زمونږ سره محبت دا دی چې مونږ ته زمونږ غلطي په ګوته کړي. بعض وایي زمونږ دا تبلیغیان وروڼه دا کوم رواجي تبلیغ چې زمونږ په دې ملکونو کې دی، هغه وایي مونږ چاته دا نه وایو چې دا کار غلط دی، بس ته خلکو ته وایي دا ښه کار دی. غلط به وي دوی په خپله پرېږدي. عجیبه خبره ده، جبریل علیه السلام به راځي ما ته به وایي چې دا غلط دی. یعنې زه تاسو ته دا وایم هجوي لمونځ کوئ، فرض لمونځ کوئ، ذکرونه ډېر کوئ، دعاګانې ډېرې غواړئ، الله ته جاړئ، تهجد کوئ، مال لګوئ، دا کوئ، دغه کوئ، دغه کوئ، دا خو زه تاسو ته ښه کارونه ښیم، خو دا ستاسو چې کوم غلط کارونه دي د دې به څوک اصلاح کوي؟ دا موږ ته څوک بیانوي؟ نو خبره مې دا کوله چې د ډېرو علماو د دعوت چې په موږ کې کار نه دی کړی، د هغې څه وجه ده؟ موږ ته زموږ بیماریانې نه دي ښوولي. په دې کې تاسو ما سره متفق یې که نه؟ اختلاف کوئ. زما خو دا طریقه ده، که خوشحالېږي او که خفه کېږي، که پلار وي، که رور وي، که بچی وي، خپله وینه وي، چې پکې ویلم مخامخ ورته وایم، پاتې له هغې نه علاوه بل عالم کې غلطي یم ورته وایم چې ګوره دا کار ستا صحیح نه دی، عامي کې غلطي، دا کار ستا، دا زما دې سره محبت دی او دا زما ذمهواري ده، الله به زما نه تپوس کوي چې تا دې خلکو کې غلطي لیده، تا ورته ولې نه وي چې دا کار غلط دی؟ زه به ورته سم چې یا الله خلک خفه کېدو، او خان صاحب او ملک صاحب خفه کېدو، یا تاجر خفه کېدو، هلته پکې دا قصه وي که نه؟ بعض پکې دا سوچ کوي که ملک صاحب ته ووایي چې تا کې غلطي ده، بیا ملک صاحب خفه کېږي، کلیوال خفه کېږي، تاجر خفه کېږي، مالداره سړی خفه کېږي. موږ وایو که خفه کېږي زړه دې وچ وي، خو غلطه غلطه ده او صحیح صحیح ده.